بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډېر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. قد افلح المؤمنون. یقینا هغو مؤمنانو بری مندلی دی الذين هم في صلاتهم خاشعون. څوک چې په خپل منځ کې عاجزي کوي. والذين هم عن اللغو معرضون. دا بسو خبرونه لري اوسي. والذين هم للزکاة فاعلون. کم چې زکات ورکوي. والذين هم لفروجهم حافظون. کم چې د خپلو د شرم ځایونو حفاظت کوي. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. سوا د خپلو میرمنو او د هغو ښځونه چې د هغو وینځي دي یقینا په هغې باندې نه ملامتیږي. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. البته که څوک د هغې نه سوا نور څه وغواړي هم هغې زیاتي کوونکي دي. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. او هغه کسان چې د خپلو امانتونو او د وعدو حفاظت کوونکي دي. والذين هم على صلاتهم يحافظون. او هغه کسان چې د خپل منځونو ساتنه کوي. اولئک هم الوارثون. هم دغه کسان وارثان دي. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. چې په میراث کې به فردوس عمومي او ولته به هغې د تل دپاره اوسیږي. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. بېشکه چې موږ انسان د خالصې صافې یعنی چاڼکړې شوې خټې نه جوړ کړو بیا هم هغه نطفه کړو او په یو محفوظ ځای کې مو ساتلو. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. بیا هم هغه نطفه یعنی سسېدلې کتره چکه شوې وینه وګرځوله. بیا هم دغه چکه شوې وینه د غوښې بوټی کړه. بیا د غوښې بوټی نه هډوکي جوړ کړل. بیا هم هډوکو ته غوښه ور واغوسته. بیا هم هغه یو بل شکل کې جوړ کړو یعنی ماشوم چې د مور د ګېډې نه 9 میاشتو پس پیدا کیږي. نو ډېر زیات برکتی دی هغه الله چې د ټولو نه ښه پیدا کوونکی دی. ثم إنكم بعد ذلك لمیتون. بیا د هغه وروستو هرومرو د ستاسو ټولو مړه کېدل دي. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. بیا د قیامت په ورځ به بې د شکه تاسو ټول را پاسول شئ. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. مونږ ستاسو دپاره 7 آسمانونه جوړ کړل یعنی لارې جوړې کړې او مونږ د مخلوقاتو نه غافله نه یو. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا
على ذهاب به لقادرون او مونږ د اسمانه په یو صحیح اندازه اوبه ورولې او بیا هم هغه په ځمکه کې ایسارې کړې او مونږ د هغو د منځه وړلو باندې قادر یو. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. او بیا د هغو اوبو په وسیله مونږ ستاسو دپاره د کجورو او انګورو باغونه پیدا کړل. ستاسو دپاره په دغو باغونو کې ډېرې خوندورې میوې دي او هم دغو نه تاسو خپله روزي ترلاسه کوئ. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. او مونږ هغه ونه هم پیدا کړه چې د تورې سینا نه راوځي چې تیل هم لري او د خوړونکو دپاره ترکاري هم ده، یعنی د زیتونو ونه. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. او حقیقت دا دی چې ستاسو دپاره په څاروو کې هم یو ډېر لوی عبرت دی. د هغو په ګېډو کې چې څه دي د هم هغو نه مونږ یو شی یعنی شود پی په تاسو څکو او ستاسو دپاره په هغو کې نورې ګټې هم دي. دغو نه د ځینو تاسو غوښې خورئ. وعليها وعلى الفلك تحملون. او په هغو او په کشتیو باندې سورېږئ. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. یقینا مونږ نوح علیه السلام د هغه قوم ته ولېږلو. هغه وویل ای زما قومه د الله بندګي وکړئ، د هغه نه سوا ستاسو بل کم خدای نشته. آیا تاسو نه ویرېږئ؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. د هغه د قوم کافر مشرانو صفا وویل چې دا سړی خو د ستاسو په څېرې یو انسان دی. دی غواړي چې په تاسو مشر شي. که الله ته منظوره وی نو فرښتې به یې لیږلی وي. دا خبره خو موږ هیڅ کله د خپل پلار نیکه په زمانه کې هم نه ده اورېدلې چې انسان دی پیغمبر په طریقه راشي. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. یقینا په دې سړي باندې د لیونتوب حمله شوې ده، نو دله یو مقرره وخته پورې مهلت ورکړئ. قال رب انصرني بما كذبون. نوح علیہ السلام دعا وکړه اے پروردګاره دغو خلکو چې زه دروغجن وګڼلم نو اوس هم دا ته زما ملاتړ وکړه. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم
ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. نو مونږ هغه ته وحی وکړه چې ته زمونږ د نظر په وړاندې او د وحی سره سم یوه کشته جوړه کړه. بیا کله چې زمونږ امر وشي او تنور وخوټیږي نو د هر قسم ځناور نه یوه جوړه یعنی نر او ښځه سره واخله او خپل اهل او کورنۍ هم ځان سره واخله د هغو کسانو نه سیوا چې د هغو په باب مخکې فیصله شوې ده. خبردار د ظالمانو په باب ما سره څه خبره ونه کړې دی خو اوس ټول غر کیدونکي دي. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. او بیا کله چې ته د خپلو ملګرو سره په کشتی کې په آرام کینې نو ووایه چې د هغه الله ډیر شکر دی چې ماته یې د ظالمانو نه نجات راکړو. وقل رب انزل لي منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. او ووایه ای زما ربه ما په برکتناک ځای کې ښکته کړه او ته ډیر ښه ځای ورکوونکی. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. یقینا په دغه کیسه کې لوی نښې دي او مونږ هرو مرو ازمیښت کوونکي یو. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. د هغه وروستو مونږ د یوه بل دور امت راپورته کړو. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. بیا په هغو کې پخپله د هم هغه کوم یو پیغمبر ولېږلو چې هغو ته یې وویل چې د الله بندګي وکړئ ستاسو دپاره د هغه نه سوا کومه بل خدای نشته نو تاسو ولې نه ویرېږئ. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. او د قوم سردارانو چې کفر کولو او د آخرت راتګ دروغ وګڼلو او هغوی موږ د دنیا په ژوند کې آسوده حال یعنی خوشحاله ساتلی وو. هغو وویل دا سړی خو نور هیڅ نه دی بلکې د ستاسو په څېرې یو انسان دی. تاسو چې څه خورئ دی هم هغه خوري او تاسو چې څه څښئ دی هم هغه څکي. ولئن اطعتم بشرا مثلكم انکم اذا لخاسرون. نو اوس که تاسو د خپل ځان په څېرې د یو انسان اطاعت وکړئ نو بېشکه تاسو په زیان کې ولوېدئ. ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون. آیا دی تاسو سره د دې خبرې واده کوي چې کله تاسو مړه خاورې شئ او د ډوکو ډیری شئ نو تاسو به بیرته ژوندي راپاڅول شئ. هیهات هیهات لما توعدون. نه لرې ده بیخي لرې ده دا واده چې تاسو سره کیږي. ان هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. ژوند نور څه نه دی مګر یوازې هم د دې دنیا ژوند دی هم دلته مړه او ژوندي کیږو
او مونږ هیڅ کله را پاسول کیدونکي نه یو. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. دغه سړی د الله په نوم باندې دروغ جوړوي او مونږ هیڅ کله په د ایمان راوړونکي نه یو. قال رب انصرني بما كذبون. پیغمبر دعا وکړه چې پروردګاره دغو خلکو چې زه دروغجن ګڼلی یم اوس دا هم ته زما مدد وکړه. قال عما قليل ليصبحن نادمين. په جواب کې وویل شو نزدې د هغه وخت چې کله دی په خپلو کړو پښیمانه شي. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم عصاء فبعدا لقوم الظالمين. په آخر کې برابر د حق سره سم یوې سترې چغې هغه یونیول یعنی د جبرائیل آواز او مونږ هغه د اوبو د سرخزلو غونتې وغورځول. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. بیا د هغو وروستو مونږ نور قومونه راپورته کړل. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. یو قوم هم د خپل اجل نه مخکې د منځه نه ځي او نه ترې رستو کیږي. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بغضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. بیا مونږ پرله پسې خپل پیغمبرانو لېږل هر قوم ته چې د هغو پیغمبر راغی هغه یې دروغجن وګڼه او مونږ د یو قوم نه وروستو بل قوم پرله پسې هلاک کړل ان تر دې پورې چې هغې افسانې وګرځولې لري دی وي هغه خلک چې ایمان نه راوړي. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. بیا مونږ موسی علیه السلام او د هغه ورور هارون علیه السلام د خپلو نښو او څرګند سند سره ولېږلو إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فرعون او د هغه د سلطنت ارکینو ته خو هغې تکبر وکړو او ځان یې لوړ وګڼلو. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. وی ویل آیا مونږ د خپل ځان غونتې په دوه انسانانو باندې ایمان راوړو او انسانان هم داسې چې د دې قوم زمونږ بندګي کوونکی دی. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. نو هغې دواړه یې دروغجن وګڼل او هلاکېدونکو کې شامل شول. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. مونږ موسی علیه السلام ته کتاب یعنی تورات ورکړو تر څو چې خلک ته هدایت ترلاسه کړي. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. او د مریم زوی او د هغه مور مونږ یوه نښه وګرځوله او هغې تم په یوه اسکه مینا کې ځای ورکړو چې د پناه ځای و او چینه پکې بهېده. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم.
اے پیغمبرانو حلال شیانو خورئ او نیک عمل وکړئ تاسو چې هر څه کوئ زه ورباندې ښه پوهیږم. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. یقینا ستاسو دا دین ایک یو دین دی او هم زه د ستاسو ټولو رب یم نو هم دا مانه وویریږئ. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. وروستو خلکو خپل دین په خپلو منځو کې ټوټې ټوټې کړو هر ډلې سره چې څه دي هغې په هم هغه خوشحاله دي. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ. ښه نو پرېږده دي چې په خپل غفلت کې تر یوې مقررې مودې پورې ډوب پروت وي. أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ. آیا دی دا ګمان کوي موږ چې د دې مالونه او اولادونه ورزیاتوو؟ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. نو گویا دی ته په ښېګڼه ورکولو کې اخته یو؟ نه بلکې دی د سره پوهیږي نه. إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ. په حقیقت کې کم کسان چې د خپل رب د ویرې لړزیږي. وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ. او کم کسان چې د خپل رب په آیاتونو ایمان راوړي. وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. او هغه کسان چې د خپل رب سره هیڅوک نه شریکوي. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ راجعون. او هغه کسان چې ورکوي هر څه چې ورکوي او زړه یې د دې فکر نه لړزیږي چې د خپل رب لوري ته زموږ ورګرځېدل دي. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هم دا خلق د نیکیو لوري ته ځغلیدونکي او دی هغه نیکی زر زر راټولونکي دي. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. مونږ هیڅوک د هغه د وس نه پورته نه په تکلیف کوو او مونږ سره یو داسې کتاب دی چې د هر یو د حال رښتیا رښتیا ښوونکی دی او په خلکو به لږ هم ظلمونه کړی شي. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. بلکې د دغو خلکو زړونه د دې قرآن نه په غفلت کې دي او د دې دپاره د نه سوا نور ډېر اعمال شته چې هغې به یې کوي. حتی اذا اخذنا مترفیهم بالعذاب اذا هم یجأرون. تر دې پورې چې کله موږ د دې آسوده حال خلک په عذاب کې راګیر کړو نو بیا به دې په کوکو او فریادونو شي. لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون. نن کوکې مه وهئ اوس به تاسو ته زموږ د طرفه څه مدد در نه کړی شي. قد كانت آیاتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون. یاد کړئ چې کله زما آیاتونه دراورول کېدل نو تاسو د پیغمبر د غږ په اورېدو په خپلو پوندو شاته تاویدونکي تښتېدئ. مستكبرین به سامرا تهجرون.
تکبر بم کولو د خپلو د شپو په مجلسونو کې لرې د نورو سرم په تبصرې او افسانې کولې. افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت آباؤهم الاولین. نو آیا دې خلکو هیڅ کله د خدای په دې قرآن باندې غور نه دی کړی یا هغه داسې سره وړي دي چې هیڅ کله د هغو نه مخکې پلار نیکونو ته نه و راغلي؟ ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منکرون. یا دا چې خپل پیغمبر سره هیڅ کله آشنا نه و چې د نا آشنا سړي په طریقه د هغه نه منکریږي. ام یقولون به جنة بل جاءهم بالحق واکثرهم للحق کارهون. یا دی په دې خبره قایل دي چې هغه لیونی دی؟ نه، بلکې هغه حق راوړی دی او په هغو کې د زیاترو حق بدي شي. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. او کچیرته حق د دې په خواهشو پسې تللی وي نو د ځمکې او آسمان او په منځ کې د هر شي نظام به ګډوډ شوی وي. حق خو دا دی چې موږ هغو ته د هغو خپل ذکر یعنی د حق خبره هغو ته ورسوله، خو هغوی د خپل ذکر یعنی د حق نصیحت نه مخ اړوي. ام تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. آیا ته د دینه څه اجرت غواړې؟ ستا دپاره ستا د رب درکړه ډېره ښه ده او هغه ډېر ښه روزي رسان دی. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. یقینا ته دې سمې لارې ته بلې. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. بشک کم کسان چې آخرت نه مني هغوی د سمې لارې نه اوغوښتل غواړي. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. که موږ په دې رحم وکړو او هغه تکلیفونه ترې لرې کړو چې دی پکې اوس اخته دي نو دی به په خپله سرکشۍ کې ښخ شوي وو. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. خود دی حال دا دی چې مونږ دی پکړه وخت کړل بیا هم دی د خپل رب په وړاندې سرښکته نه کړو او نه عاجزي غوره کوي. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. البته کله چې د دیوار راشي چې مونږ په دی باندې د سخت عذاب دروازه پرانیزو نو ته به ناڅاپه وګورې چې په دې حالت کې دی د هرې ښېګڼې نه ناامیده دي. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هغه هم دا د الله ذات دی چې تاسو ته د اورېدو او لیدلو قوت درکړو او د فکر کولو زړونه یې درکړل خو تاسو ډېر لږ شکر ویستونکي یئ. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. هم هغه ذات دی چې تاسو یې په ځمکه کې خواره کړئ او د هغه لوري ته به تاسو یوازې وروستل شئ. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون.
هم هاغه ژوند بخي او هم هاغه مرګ ورکوي د شپو ورځو اورېدل راوړېدل د هم هاغه د قدرت په لاس کې دي آیا تاسو په دې خبره نه پوهیږئ بل قالوا مثل ما قال الاولون خو دی هم هاغه سوای چې د دې مخکین ویلي دي قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون دی وای آیا کله چې مونږ مړه خاورې شو او دا ډوکو ډېری شو نو مونږ به بیرته ژوندي را پاسول شو لقد أعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين مونږ هم دغه وادي ډېرې اورېدلې دي او زمونږ نه مخکې زمونږ پلارونو نیکونو هم اورېدلې دي دا خو محض زړې کیسې دي قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون دینه تپوس وکړه چې د ځمکې او د هغه هر څه د چا دي که تاسو پوهیږئ سيقولون لله قل أفلا تذكرون دی به سمدلاسه جواب ورکړي چې دا الله ووایه نو بیا تاسو ولې نه په خود کیږئ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم د دینه پوښتنه وکړه چې د اوه آسمانونو او د لوی عرش څښتن څوک دی سيقولون لله قل أفلا تتقون دی بهر مرو وای هم الله ووایا نو تاسو ولې نه ویریږئ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون دینه تپوس وکړه که پوهیږئ د هر څه وس واک د چا په لاس کې دی او څوک دی هغه ذات چې پناه ورکوي او د هغه په مقابله کې هیڅ څوک پناه نشي ورکولی سيقولون لله قل فأنا تسحرون دی به هم دا وایي چې دا خو یوازې د الله کار دی ووایه نو بیا تاسو د کمې خوا غولول کیږئ بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون کما چې حقه خبره ده هغه مونږ د دې مخې ته راوړې ده هیڅ شک نشته چې دی دروغجن دي ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون الله تعالی هیڅ څوک خپل اولاد نه دی نیولی او نه د هغه سره بل خدای شته که داسې وي نو هر خدای به خپل مخلوق راخستی وي او بیل شوی به و او بیا به یې په یو پر بل باندې برلاسي کوله الله تعالی د دغو خبرو نه پاک دی چې دی یې جوړوي عالم الغیب والشهادة فتعالى عما يشركون پخکارا او په پټو پوهېدونکی دی هغه د هغه شرک نه ډېر لوړ دی چې دی یې فیصله کوي قل رب إما تريني ما يوعدون
اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دعا وکړه چې اے زما پروردګاره د کم عذاب چې دی سره وعده کیږي کته هغه زما په موجودګۍ کې پیراولي رب فلا تجعلني في القوم الظالمين نو اے زما ربا ما په دې ظالمانو کې مشاملوا وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون او حقیقت دا دی چې مونږه کمی وعدې د دې سره کړې دي هغه ټولې تا ته ښوولی شو او یقینا مونږ په دې قدرت لرو ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم د بدې مخنیوي په هغه طریقه وکړه چې ډېره ښه وي کمې خبرې چې هغې پته پورې تړي هغه مونږ ته ښې معلومې دي وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين او دعا وکړه اے زما پروردګاره چې زه د شیطانانو د وسوسو نه ستا پناه غواړم وأعوذ بك رب أن يحضرون او اے زما ربا زه خو د دې نه هم پناه غواړم چې هغې ماته راشي حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون دا خلق به د خپلو کړو وړو نه لاس وانخلي تر دې پورې چې کله د هغو نه په چا مرګ راشي نو وایي چې ای زما ربه ما بیرته هم هغه دنیا ته ولېږه چې زه ترې راغلی یم لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون امید دی چې زه خپل پرېښې شوي دنیا ته لاړ شم او ښه اعمال وکړم هیڅ کله به ونشي دا خو صرف یوه خبره ده چې هغه یې بې ځایه وایي او د دې ټولو مړو کېدونکو تر شا تر دوهم ژوند تر ورځې پورې یوه پرده حایله ده فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون نو څنګه چې شپېلی پوکړی شي نو بیا به د هغو په منځ کې څه خپلوي پاتې نه شي او نه به هغوی د یو بل نه څه پوښتنه وکړي فمن ثقلت موازینه فأولئک هم المفلحون په هغه وخت کې د چا د ښه اعمالو پله درنه وي هم هغوی ته به نجات ورکړی شي ومن خفت موازینه فأولئک الذین خسروا أنفسهم في جهنم خالدون او د چا چې د ښه اعمالو پله سپکوي هم هغه کسان به وي چې خپل ځانونه یې په نقصان کې وغورځول او هغوی به په دوزخ کې د تل دپاره اوسېدونکي وي تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون اور به د هغو د مخونو پوستکی ورید کړي یعنی وسوځوي او بد شکله به پاتې شي ژامې به یې له غړې راووځي ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون هغو ته به وویل شي آیا تاسو هغه خلک نه یې چې زما آیاتونه درته اورول کېدل نو تاسو هغه دروغ وګڼل قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين
هغوی به ووایي ای زمونږ ربه زمونږ بدبختي په مونږ خوره شوې وه په رښتیا چې مونږ ګمراه خلک وو. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. اے پروردگارا اوس مونږ د دې ځایه وباسه که بیا مونږ داسې کسور وکړو نو ظالمان به یو. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. الله تعالی به فرمایي زما د مخې لرې شئ په هم هغه کې پراته اوسئ او ما سره خبرې مه کوئ. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. تاسو هم هغه خلک یئ چې زما بندگانو چې کله ویل چې ای زمونږه پروردګاره مونږ ایمان راوړو مونږ ته بخښنه وکړه په مونږ رحم وکړه ته تر ټولو رحم کوونکو نه زیات رحیم یې. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. نو تاسو په هغو پورې مسخرې وکړې تر دې پورې چې د هغو دشمني د تاسو نه دا هم هېره کړه چې زه هم څوک یم او تاسو په هغو پورې خندل. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. نن ما د هغه صبر دغه میوه ورکړه چې هم هغه خپل مراد ته ورسېدل. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. بیا به الله تعالی د هغو نه تپوس وکړي تاسو په ځمکه کې څومره کالونو پورې پاتې شوي وای. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. هغوی به ووایي چې مونږ یوه ورځ یا د یوې ورځې یو څه برخال ته اوسېدلي وو د شمار کوونکو نه پوښتنه وکړه. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. او به ویل شي لږ وخت هلته پاتې شوي وی کاشکې تاسو په دې باندې په هغه وخت پوه شوي وی. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. آیا تاسو دا ګمان کړی وو چې مونږ تاسو اسې بیکاره پیدا کړي وئ او زمونږ لوري ته د ستاسو راګرځېدل نشته؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. نو لوړ او پورته دی الله تعالی حقیقي باچا د هغه نه سوا بل هیڅ کم خدای نشته دستر عرش څښتن دی. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. او څوک چې د خدای سره چېرته بل خدای وبلي چې د هغه دپاره د هغه سره څه دلیل نشته نو د هغه حساب د هغه د رب سره دی بېشکه دغسې کافران هیڅ کله نشي بچ کېدی. فقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم وایا اے زما ربا ته بخښنه وکړه او رحم وکړه او ته تر ټولو رحم کوونکو نه ښه مهرباني یې. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.